ډېر ځوانان د کاروبار لپاره چې دوی باید خپل کاروبار ولري په دې خوبونو کې دي سره نو دغسې ځوانانو ته ستاسو پیغام څه دی وینا مو څه دی چې څه باید تر ټولو لومړی باید څه وکړي او چې تر څو پرې هغه اول قدم دی مثبت واخلي ناکامه پکې نه شي هغه ځوانان چې غواړي خپل کاروبار وکړي زما په بهترین وخت دی همدا دی چې شروع یې کړي ځکه ته ډېر اے آی سلوشن لري ته چیٹ جی ډي پي سره کومک کوي په ډېر شیانو کې نور اے آی شیان دي چې کار د زر کېږي یو وخت سافټویر ډیولپمنټ کاسټ ډېر زیات و هغه اوس 10% شوی دی نو ته هم دا اوس یې وخت دی شروع یې کړه اول دا درې طریقو باندې مخکې لاړ شه که ته نوې نظریې شروع کړې شروع یې کړه انویسټر ځان سره وړه خپلې پیسې پکې مصرف کړه دویم دا دی چې یو شی ګوري بل ملک کې کار کوي انټرنیټ خو د هر چا سره دی یو شی د اروپا افریقا کې کار کوي په امریکا کې کار کوي هغه دلته افغانستان ته کاپي راوړه که رشتار ته د مایکروسافټ ورډ نه دی دا کاپي ده د بل شي کاپي د مایکروسافټ کاپي کړه اوس موږ مایکروسافټ ورډ لرو اکثر شیان په دنیا کې کاپي کېږي 90% شیان دنیا کې کاپي کېږي 10% نوي جوړېږي یعنی یو ښه کاپي وکړه نور دنیا ته وګوره افغانستان ته راوړه اوس کور اپ یو نوی نظریه ده دا په دوبۍ کې په لندن کې په هر ځای کې دا اپ شته دی ما فقط افغانستان ته راوړی دی یو نوی مارکیټ ته ویسه نوي ځای ته ویسه خاطر مخکې لاړ شه او یا یو څوک چې مخکې نه کامیاب روان دی ته ورسره لاړ شه پارټنر شه ورسره مخکې لاړ شه خو لیکن دی بهترین وخت دی چې خپل کار شروع کړي